په غزني ولایت کې له لسګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په غزني ولایت کې د قادري خیریه بنسټ له لوري له لسګونو اړمنو کورنیو سره مرسته وشوه. د یاد خیریه بنسټ مشر عزیز الله قادري له شملې راډیو سره د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دا مرستې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر د یو خیریه بنسټ نو نیم پروډیشن په مالي کومک کړي دي. موږ نن چې د روژې مبارکه لومړۍ ورځ ده، اړمن کورنۍ هغه کورنۍ چې ډېرې ستاځایي د ډېرې ستونزو سره مخ دي، د سیمې راکډوال شوي دي، یا ځینې خو هغه کورنۍ دي چې د کورنۍ غړي معتادان دي، د پلو لاندې دي، یا بیخي له کور نه درکه دي، او ځینې هغه څوک دي چې یتیمان دي، مطلب د دوی پلرونه په جګړو کې یا همدغسې په حق مرګ باندې مړه شوي دي. موږ 80 کورنیو ته تقریبا دا مرستې د 4 لک افغانیو په ارزښت باندې دا مرستې واخیستل شوې چې د نو نیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دا حقیقت کې دا اصلي ځای دوی په لندن کې دي او دوی 15 خویندې دي، دوی خپل ورونه خویندې دي، دغه نو نیم فاونډیشن جوړ کړی ده او دوی زموږ سره مرسته کوي، د دغه مکتب په اړه یې مرستې کړې دي. نوموړی وایي چې په دې مرستو کې 10 قلمه خوراکي توکي لکه بوره، غوړي، وړه، لوبیا، دال، مالګه او یو شمېر نور خوراکي توکي شامل دي. قادري همداراز وایي چې په راتلونکي کې هم پلان لري چې پر بېوزله کورنیو مرستې وویشي. دغه اړمن کسان چې نن یې د قادري خیریه بنسټ له لوري دا مرستې ترلاسه کړي خوښ دي او په راتلونکي کې د ورته مرستو غوښتنه کوي. امینه چې لاندړ ولسوالۍ غزني ښار ته د جګړو له کبله راکډه شوې، وایي خاوند یې په نشهیي توکو روږدی دی او تر پله لاندې شپې او ورځې تېروي. د کور سرپرستي دې ته ورلغاړې ده او له یادو مرستو خوشحاله ده، خو نوموړی وایي چې دا مرستې یې بسنه نه کوي. ډېر لرې یو دغه هلک سره یې نشي رالېږلی. دغه مرسته به تاسې د روژې مبارکې میاشت کې څنګه د روژې مبارکې په میاشت کې به دغه مرسته له موږ سره اوس به خدای دې له هغو سره هم کوکړي چې اچار رالېږلي له هغو سره دې هم وشي. والله کوم دا د بیګا غوړي درلودو، والله کوم د بیګا وړو درلودو، داسې هم نشي دروغ. میړه مې معتاده، دا زوی مې دلته دا یې رنګ ده، خو خدای دې دونه ښه له قادري صاحب سره وکړي لکه له دې ځایه او د خدای تر کوره. یو بل 80 کلن بوډا چې د کار کولو توان نه لري وایي چې ترلاسه شوې مرستې یې تر یو وخته بسنه کوي، خو له نورو بډایه کسانو څخه یې غوښتنه ده چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره کړه. یو دېرش شخص د هره کورنۍ دا ورته خوشحاله ده چې دا موږ خو دلته سره ناست یو غږیږو، ښه ډېر ورته خوشحاله دي. د هره کورنۍ د پیازو وس ولاکه لري. ستاسو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ اقتصادي وضعیت خو خراب ده، نو خو کډې راغلي دي، هغه سیمې چې مجاهدادونه دي هغه پاته دي، دلته راغلي دي کرایو شپې تېروو. دغه قادري صاحب سره دې خدای پاک وکړه دغه اولادونه یې له سپنه چې را کتابو ته کړو، خدای پاک دې ته ښه ژوند ورکړي. د سپین ټیمانو چې اوس کتاب په لاس کې یو کتاب له هغو خلکو نه مو غوښتنه څه ده چې له قادري صاحب سره چې کوم له قادري صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه، هغه یا دغسې له موږ سره کړه، له هغو خلکو سره دې خدای پاک وکړه چې له قادري صاحب سره یې کړه. قادري صاحب سره دې خدای پاک ډېره نیکي وکړه چې له موږ سره یې کوي. غزني یو د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې بېوزله کسان پکې زیات دي او زیاتره کورنیو خپل سرپرستان په جګړو کې له لاسه ورکړي دي او سرپرستي یې خپله مېرمنې او یا هم واړه ماشومانو ته ورلغاړې دي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني.